اختر د ټولو مبارک شه، که څوک په کلي څوک د یار په خوا کې وینه. او ته د اختر په سحر په ژوند کې یو ځل بیا وړوکی اختر مو نصیب شو. ته د اختر په سحر راشه او زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه. ټولې امت مسلمه ته د اختر مبارکي قبوله کړئ. موجود یم په سوات کې خپل په کلي کې کلیوال رنګونه دي، هر څه به درته خپل کیمرې د لارې ښایم. نو راځئ چې ځو او د اختر د ورځ آغاز نن ډېر بې انتهایي باران دیګه د شپې شوی دی او اوس دا مهال ډېر زیات یخ دی. دا د کلي هغه کوڅې دي چې یقینا هر مسافر، هر مشر کشر په دې کلي کې ژوند کوي او بیا څوک مسافري شروع کړي، څوک خپل په وطن ژوند کوي. څومره هم چې مسافر دي، خصوصي ویډیو د هغو دپاره. مامي څه کوي؟ دا خلک پکې راولي که نه؟ إمام سبحانه وتعالى أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مع القمران وتعاقب المروان. ټولو مسلمانانو ته او خصوصي مسافرو ته د اختر دغه ورځ ډېره مبارک شه. زمونږ سره اوسئ، تاسو سره به ټوله ورځ شریکوو.
ها ملګرو تاسو کتای شئ اختر مونځ وشو او تاسو ته معلومه ده چې په هر کلي کې وجري وي مشران هلته کینی خپلې جرګې مرکې هم کوي او د اختر په ورځ خوراکونه هم په هغه حجرو کې کوي. نو راځئ هغه بلنې درته هم ښایمه. ها ملګرو دا را سره هم مسافر ولاړ دي چې په بل وطن کې ورځ شپې سبا کړي دي. د دوی نه به هم ساورو مسافرو ته به څه پیغام ورکوئ؟ السلام علیکم ګرانو مینوالو مسافرو وروڼو قدردانو وروڼو جمع ده دوا سلام یو اختر دی ډېر ډېر مبارک شه ټولو مسافرو وروڼو ته. تاسو به څه وایئ اجمل شاه مسافر؟ بس ټولو مسافرو ته وړوکی اختر ډېر ډېر مبارک شه. شاګر شاه مسافرو څه پیغام ورکوئ؟ ټول مسافرو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه. بس زموږ سره اوسئ دغه د اختر ورځ ده نور در سره هم څه شریکومه نو راځئ. مسافرو ته زما له طرفه د اختر مبارکي قبول او منظور کیږي او تاسو قبول کړئ. صحیح شه. بعضې ملګري پکې داسې وي چې د تصویر خواهشمند وي او خبرې نشي کولی نو د هغو سره مو دغه څو لحظې په تصویرانو کې وویستې او هغو خوشحاله شو. زمونږ د طرف نه مسافرو ټولو ته اختر مبارک شه. ښه ملګرو راغلي خپل د یو داسې استاد قدردان خوا ته یقینا چې شاګردان یې د حساب نه بې حسابه دي هغوی به درته هم د اختر په حوالې سره څه وایي. زه خپلو مسلمانانو وروڼو ته د اختر مبارکي ورکوم که نږدې دي او که لرې دي زه یې پېژنم او که نه پېژنم کریمه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي هغو ټولو ته د وړوکي اختر مبارکي ورکوم او د الله نه سوال کوم چې زما مات ګډ عبادت او د هر مسلمان مات ګډ عبادت پر روژه کې په اعلی ترین مقبول عبادت باندې ځان ته قبول کړي. الله تعالی موږ باندې داسې ډېر رمضانونه راولي او روژو احترامونه او په روژه کې د الله پاک خاص عبادت موږ ته الله نصیب کړي. او زه خپلو ټول مسلمانانو ټولې دنیا کلمه ویونکو ته حقیقي مسلمانانو ته د زړه د کومې چې کوم دی د اختر مبارکي او دعا کوم. آخر دعوانا تاسو د دې اختر ډېر ډېر مبارک شه دادا. آمین آمین. السلام علیکم زما طرف نه ټول مسلمانانو ته اختر ډیر علیکم زمانه طرفه ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي مبارک شه. السلام
علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سید سمیع الله. څنګه تاسو پته دنده کې وړوکی اختر دی، زه تاسو د خپل زړه د کومې طرف نه ټولو مسافرو ته هغه مسافر دي که زموږ ملک پاکستان کې دي ټولو ته وړوکی اختر ډېر ډېر مبارک شه. اختر ټولو ته ډېر ډېر مبارک شه. السلام علیکم. ټولو مسافرو ته د اختر ډېر ډېر مبارک شي. ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه. اختر ټولو ته مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه. که څوک په کلي څوک د یار په خوا کې وینه او ته د اختر په سهار راشه او زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه. تاسو ټولو ته اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. زما د طرف نه ټولو خلکو د اختر ډېر ډېر مبارک شه. السلام علیکم. زموږ سره اوسئ، نور درته هم ښایسته سخته یا د دې ویډیو په پارټ 2 کې یا په دې ویډیو کې راځئ. ښه ملګرو، د اختر ورځ د خیره سره روانه ده او یقینا چې تاسو به تر دې دمه پورې ویډیو کتلې وي. د مختلف مشرانو سره د کیمرې په سترګه راغلو سره نغلو، خپل کشرانو سره د هغه مسافرو سره چې راغلي وو په کلي کې اختر وکړو، د ټولو سره ملاقات شو. کوشش وکړو چې بقایا ورځ درته هم نورې ښایسته ویډیوګانې در سره شریکې کړم. زموږ سره اوسئ، نیمه ورځ لا پاتې ده. که څه ښه څه مخې ته راغلو تاسو به یې هم ګورئ. اختر څنګه روان دی؟ مسلمته زما د طرفه وړوکی اختر ډېر ډېر مبارک شه او خاص کر مسافر ورونو. اختر ورځ کوشش وکړم که څه ښه سپیپ راغی تاسو سره به شریکوم او یاران دوستان غوښتنه کوله چې موږ نه په کیمرې تصویران وباسه. اوس به لږ فوټو شوټ کوو او بیا به تاسو سره میلاویږو. ټولو مسلمانانو ته زما د طرفه اختر مبارک. السلام علیکم. زما د طرفه وړوکی اختر ټولو مسافرو ته مبارک شه. السلام علیکم ټولو مسافرو ته. اول سره سلام یم، سلام نه بعد ورته یم چې موږ دلته ښه انجوای کوو. سلام. السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو زموږ ولاګ پوره ګورئ. د اختر ورځ دا وړوکی اختر دی، ټول ملګري راغونډ شوي دي. ټول امت مسلمه ته زموږ د طرف نه وړوکی اختر ډېر ډېر مبارک شه. زاهد خان را سره ولاړ دی، یو دوه خبرې ما میسج به درکوي تاسو ته او بیا به هغې نه بعد خپل ولاګ ختموو. انشاءالله نن د اختر مبارکه ورځ ده او روجې په خیر خیریت سره تېرې شوې او ډېر ښکلې روجې تېرې شوې او امید لرم چې مسافرو ته هم دوا سلام زه وایم او زموږ ګرانو کتونکي دا چینل دا سبسکرایب کوئ او دا ښکلې ښکلې ویډیوګانې به دې چینل باندې اپلوډ کېږي د اکرم علي په نوم باندې. دغه وه د اختر اولنۍ ورځ د خپل خوږو یارانو دوستانو سره، د سپین روبو مشرانو او د کشرانو سره. امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که چېرې ستاسو نور هم په زړه څه خواهش وي نو موږ سره په کمنټس کې شریک کړئ. کوشش به کوو چې هغه تاسو سره زر تر زره شریک کړو. د دغه یارانو په غوښتنه دغه یو دوه شعرونه درته وایم چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. ولې راغلل د نږدې نظر مې کم دی، ولې راغلل د نږدې نظر مې کم دی. هی قسمت نن چشمې را سره نشته. دلی الله په امان.